السلام علیکم ګران شاګردان ولادي ویک شروع جوړ بس راځو د نن سبق ته د نن سبق چې دی هغه یوز اف می ان انګلیش په انګریزي کې د می استعمال د نون ګرامر ډیر ښایسته دی بیخي ډیر زیات استعمال لیدونکی دی دا رقم ګرامر به تاسو تر اوسه په ډیر وخت نه لیدلی راځئ د دې مختلفو استعمالونه درته ښیم څو ځایه دا موږ د کومو کارو دپاره خبرو دپاره استعمالوو ښه ډیرې جملې 4-5 جملې مثالونه راځئ راسره ووایاستئ possibility د یو شي د امکان د ظاهرېدو دپاره هم دا استعمالیږي مثلا he may be in his office شاید هغه په خپل دفتر کې وي او بل د اجازت دپاره استعمالیږي permission دا خو نو بیخي عام دی may I come in آیا زه دننه راتلی سمه په مستقبل کې د یو شي د امکان دپاره چې په مستقبل کې به یو کار کیدونکی دغه دپاره هم دا موږ استعمالولی سو I may go Germany شاید زه جرمني ته ولاړ سمه راځئ سبق تر پایه راسره ووایاست په اخره کې چې دا سبق موږ ووایو تاسو هم بیا یو څو جملې پر دې باندې راته جوړوئ پر می آی باندې فرې د دعا دپاره هم دا می استعمالوي چې چاته دعا کوې کله کله خدای نکل د ښرا دپاره هم May you live long خدای دې تا ته اوږد عمر درکړي د دې دپاره موږ دا استعمالولی سو He may be sleeping right now شاید هغه اوس فلحاله ویده وي په موجوده وخت کې د یو شي د امکان دپاره هم دا استعمالیږي چې په اوس وخت کې یو کار مکمله سوی دغه دپاره هم He may have reached home شاید هغه کور ته رسېدلی وي پیسیو د دې د می پیسیو ټینس کې څنګه استعمالولی سو The work may be done کیدای شي کار وسي شاید کار وسي نو دا و ګرانو شاګردانو زموږ سبق د می استعمال په انګریزي کې دا رقم د می دا ته موږ ماډل وربز وایو تاسو هر یو ملګری یوه دوې درې چار څو جملې جوړوئ چې هغه په کمنټ کې ولیکئ چې موږ وګورو چې ستاسو په سبقه سر خلاص شو که نه مننه الله حافظ